وایي کر د ګل وکړه چې سیمه د ګلزار شي، اغزي مه کره په پښو کې به دې خار شي. متاسفانه اوس هماغه ګلان هم اغزیداره راوتلي دي. ګلونو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ کورنۍ دوستان ملګري مو ټول ښه دي؟ حتما کومنټ وکړئ او د خپل حال کیسه راته وکړئ، احوال راکړئ چې چیرې یاستئ، د دې نړۍ په کوم هیواد کې، د افغانستان په کوم ښکلي ولایت، کومې ښکلې سیمې کې یاستئ او څنګه دی روزګار مو، صحت، ژوند مو هر څه په خیر تېرېږي. ښه راغلاست بیا هم تاسې ټولو ته په دې هیله یم چې روغ و جوړ اوسئ. مخکې له دې نه چې خپرونه مخته یوسم، د کاکتوس د ګل په هکله به تاسو ته وایم. یعنې یو بې کبره، یو ډېر داسې یو ګل چې که اوبه دې هم ورکړلې بېچاره ژوندی دی، که دې ور هم نه کړلې ژوندی دی، که مر او سیوری ولیده که یې ونه لیده ولې خپل رشد نمو کوي. څومره ښه ده چې موږ هم په خپل ژوند کې همدې د کاکتوس نه زده کړو او په همدې شان خپل ژوند عیار کړو. یعنې هیڅکله توقع نه لري له چا څخه، هیڅکله مثلا د خپل صاحب یا د خپل باغبان څخه دا توقع نه لري چې حتما باید هره ورځ اوبه ورکړل سي یا هره ورځ باید مر ته کېښودل سي یا نور سره ورکړل سي، خاوره یې تبدیله سي. نه، خوراکی همداسې چې عادي دی، 2-3 ورځې هم که اوبه ورنه کړئ غټیږي او رشد کوي. نو څومره ښه ده چې موږ او تاسې همدغه د کاکتوس نه زده کړو او په خپل ژوند کې له هېچا څخه له حده ډېره توقع ونه لرو. له حده څه چې هېڅ توقع ونه لرو. باید د هر کار لپاره ځان عیار کړو، ځان چمتو کړو، ځان وروزو او خپل ژوند داسې عیار کړو چې خپله ټول کارونه په خپل مخې ته یوسو. ځکه چې ژوند کې همیشه لوړې او ژورې راځي او دغه ډېره توقع بیا د دې لامل کېږي چې خپل ځان ته موږ زیان ورسوو او ښه ژوند ونه لرو. ګلونو لیدونکو ښه راغلاست. د زړه له کومې تاسې ټولو ته، خویندو، ورونو، مشرانو، کشرانو هیله منه یم هر چیرې چې اوسئ خوشحاله، ارامه، سوکاله واوسئ. بیا هم پخلی له سینې سره خپرونه ده. دغه خپرونه نو بیخي ځانګړې ده د دې لپاره چې زما قدرمن میلمانه دي او بیا هم یو کوچنی میلمستیا لرم. هیله منه یم چې د خپلو عزیزانو مې د میلمنو دغه میلمستیا خوښه شي او هغه خواړه چې زه ورته په نظر کې لرم هغه هم د خوښې وړ وګرځي. نو تاسو هم غواړم چې نن د دغې میلمستیا څخه یو متفاوته ویډیو ثبت کړم. ما څو مخکې یا پخوانۍ ویډیو مې ثبت کړې وې دغه څو ورځې مخکې چې زما درېیندې له بهر څخه راغلې وې، وروسته له تقریبا 9 کالو څخه او بله یې هم وروسته له 10 کالو څخه او موږ واقعا د هغوی په راتګ ډېر زیات خوشحاله یو. نو طبعا کله چې مسافر راځي، میلمانه راځي، نو په ټولو کورنیو باندې دا لازمه کېږي چې حتما یو میلمستیا ورته ونیسي او هغوی خپل کور ته دعوت کړي. نو ما هم نن دغه میلمستیا په نظر کې نیولې ده لیدونکو. ولې ومې غوښتل چې دغه میلمستیا له تاسو سره هم شریکه کړم، ځکه چې بېلابېل خواړه پکې پخېږي او د دې تر څنګ قدرمن میلمانه به راځي. ښکلې ویډیو مې چمتو کړې ده او چمتو کوم به یې. تر پایه تاسو هم راسره ملتیا وکړئ. ښایسته کومنټونو ته مو منتظر یم او په تمه یم. همدارنګه بیا هم وایم د تل په څېر چې که مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، حتما د سبسکرایب بټنه کېکاږئ او دغه خپرونه نو وار رسېدلی دی د پښتو ژبې خپرونو ته او دا خپرونه په پښتو ژبه تاسو ته وړاندې کېږي. نو هیله منه یم چې له دې څخه پخوانۍ کومې خپرونې چې وې یا په پښتو یا په دري تاسو لیدلې اوسئ. که چیرې نه وي لیدلې حتما یو ځل ورسئ او ویې وینئ. زه مطمئنه یم چې تاسو د ګټې وړ تمامیږي. لیدونکو پخلی له سینې سره خپرونه کې نن نو یوازې یو پخلی نه کوم بلکې متفاوت خوراکونه به زه پخوم او کوشش کوم چې د هر یو طریقه تاسو ته واضح کړم، ښکاره کړم او تاسې هم زده کړئ. زه ډاډه یم چې ښاید د ما نه ښه زده مو اوسي، ولې د هغه چا چې نه وي زده دغه خپرونه نو ځانګړې د هغو عزیزانو لپاره هم ده. دا جالبه ده ماته چې دغه تېرې ورځ کې په همدغه سوشل میډیاو کې یو زموږ هیوادوال و، زه نه پوهېږم چې هغه اکاونټ خو نوم یې د نارینه دی، ولې دا چې ښځه ده که نه پوهېږم، ولې هر دوست هر هیوادوال مو چې وي واقعا ماته دغه خبر ډېره د جالبه وه چې کله چې ما د عاشقو یو لنډه ستوري ایښې وه ما ته ویل چې دا څه دي. یعنې زه واقعا دې ته وهڅول شولم چې زه باید حتما په دغه باره کې په دغه خوراکونو دغه غذاو په هکله باید بېلابېلې ویډیوګانې جوړې کړم تر څو هغه هیوادوال مو هم پوه شي، خوښ یې کړي، پاخه یې کړي، نوشیجان یې کړي او د دغې نړۍ له نعمتونو څخه برخمن سي او خوند واخلي. نو لیدونکو په دغه نننۍ میلمستیا کې
زه هغه څه مې چې په لیست کې دي انشاءالله چې رانه غلط نسي غواړم قابلي پخه کم، بریاني پخه کم، آشک پخه کم، منتو پخه کم، آیخانم پخه کم، نور فرینی پخه کم، دیگی کباب پخ کم، سلاد جوړ کم، نور چی شی انشاءالله چې د یاده مې ونه وځي. نو دا خوراکونه پخوم، تاسو راسره مل اوسئ که کوم څه مې اوس په دغه لحظه کې د لیست نه پاتې وي، ولې د خپرونې تر وروستۍ به یې له تاسو سره شریک کړم. په وروستۍ کې به هم د دسترخوان یوه مکمله ویډیو له تاسو سره شریک کړم. تاسو هم د ما د سلیقې نه راته کومنټ وکړئ، نمرې راکړئ او نظر راکړئ چې کوم څه مې چیرې ایښي دي، ښه راغلي دي، ښه نه دي راغلي، تر څو په راتلونکو کې زه ډاډه یم زموږ خویندې ډېرې زیاتې باسلیقې دي، حتی زموږ ډېری ورونه ډېره ښه سلیقه د دسترخوان په جوړولو کې لري. نو تاسو هم حتما راته کومنټ وکړئ چې زما سلیقه څنګه ده. که چیرې کومه نیمګړتیا یې درلودله نو حتما کومنټ وکړئ. په راتلونکي کې بیا به میلمانه راځي له خیره، بیا به میلمانه راځي، زه به ستاسو هغه خبر په خپل ذهن کې ولرم او چمتو به کړم. نو اوس هم زم لیدونکو د آشپزخانې په طرف له خیره د ټول نه مهم غواړم چې آشک پخې کم، آشک منتو جوړ کم او پخول بیا پرېږدم مازدیګر ته، ولې اوس د سهار پیل دی. په جوړولو یې شروع کوم، د ګندنې په مینځلو، ورژلو، ټوټې کولو، په دې هر څه باندې، او دغه ټول زه له تاسو سره شریکوم. د دې تر څنګ منتو هم یو ځای، یعنې آشک او منتو به یو ځای پخېږي. بیا به له خیره زه راځم او تاسو سره به یو ښایسته خبرې کوم، انانس به در کوم د بلو خوړو. نو راسره مل اوسئ له خیره. د خپرونې تر وروسته ستاسې د ملتیا په هیله یم. لیدونکو کار مو له خیره شروع کوو. د ټول نه مخکې ګندنه ټولو، ټوټې په دغه اندازه چې تاسو په تصویر کې وینئ په دې اندازه یې ورشو. مالګه پکې اچوو، وچ ګشنیز پکې اچوم او د دې تر څنګ لږ څه مرچ، او ورپسې هم راځو او د آشکو وړه راخلو. دا وړه ما خپله نه دي جوړ کړي، بلکې تیار وړه مې اخیستې دي چې په بازار کې په ډېر اسانه موږ پیدا کولی سو. او د ټول نه ښه خبره ده چې دا زموږ خپله د هیواد تولید دی، ډېر ښه صحي دي. هم د آشکو وړه هم د منتو وړه پیدا کیږي او کولی سو موږ هغه ترلاسه کړو. نو تاسو وینئ چې په دغه رقم سره ما جوړ کړله او زه نن تصمیم لرم چې 2 ډوله باندې یا 2 رقمه آشکې، یعنی شکل په 2 رقمو باندې جوړ کړم. کله چې آشکې مو جوړې کړلې، د منتو او د آشکو دیګی راخلو او ښه غوړوو، یعنی لاندې غوړوو او ورپسې آشکې ایږدو. که چیرې په دغه ګل باندې جوړوو، هڅه باید وکړو چې په منځ کې لږ څه فاصله راسي، د دې لپاره چې بیا یو د بل سره سریښ نسي او د اچولو په وخت کې هم کله چې پاخه شوله بیا نو ستونزې را ایجادوي. نو کله چې دا مو کېښودل، بیا نو د آشکو سرو باندې له یو بر سره په استفاده مونږه غوړي اچو، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ. او دویم ډول هم د آشکو همدغه ساده بڼه ده چې ما غوښتل په همدې بڼه جوړ کړم، ځکه چې کله چې په غوري کې یا قاب کې چې راچوم غواړم چې یو ګل په څیر باندې جوړ سي، یعنی مابین ګلدار اوسي او شاوخوا هم ساده اوسي. دا هم په همغه شکل باندې په قالب کې ایږدو. د قالب لاندې مکمل باید غوړ سوی اوسي. او د دې لپاره چې زه وکړی سم په همدغه قالبو کې آشکې ځای پر ځای کړم، دغه ساده ډول بیا کولی سو لږ څه نږدې هم کېږدو. دا ستونزه نه ایجادوي. په کله چې پخې سولې بیا راحته موږ کولی سو په قاب کې یا غوري کې کېږدو. او همدا شکل لیدونکو لکه څنګه چې هغه مخکې مې غوړ کړل، دا هم کله چې مکمل په قالب کې کېښودله، سره ټول د غوړیو سره غوړوو له یو بر سره په استفاده. او لیدونکو یوه خبر ده چې باید غوړي مو یعنی جامد غوړي ونه اوسي، بلکې مایع غوړي اوسي، ځکه ورو ایدل پر دا خبر کوم چې وروسته دینه هوا سړیږي. نو اکثرا په د آشپزخانې په عادي حالت کې هم امکان لري چې غوړي جامد سي. نو کله چې تاسو به استفاده ورنه کوئ، لږ څه اول ګرم کړئ تر څو هغه مایع سي، او وروسته هغه نه هم په ډېر راحت د یو برش سره په استفاده موږ ټول سره غوړوو. او د دې لپاره چې آشکې نرمې پاتې کېږي. که چیرې غوړې نه کړو نو کلکېږي، سختېږي او د خوراک نه وځي. دا هم منتو د لیدونکو چې منتو هم هماغه وړه کولی سو موږ چارکنج د منتو وړه واخلو، او مواد هم د کوفتې څخه تیارېږي. که چیرې تاسو وغوښتل بیا زه یو ورځ جداګانه منتو هم پاخه کړم، او دا هم په همدې شکل باندې مونږ په قالب کې ایږدو. د قالب لاندې بیا باید غوړ وسي.
د منتو په غوړولو کې لږ څه احتیاط بیا وکړئ. د دې لپاره چې خپله د منتو کې چې کومه کوفته استفاده کیږي هغه هم غوړوي او خپل په سر هم که چیرې موږ ډېر ځینې کسان عادت لري دغه خپله منتو راخلي په غوړیو کې مکمل په یو کاسه کې غوړي اچولي ټول په غوړیو کې بیا په قالب کېږدي. دا فکر کوم مناسبه نه ده دې لپاره چې بیا ډېر غوړي جذبېږي او خوند یې له لاسه ورکوي. نو لیدونکو اما شکه ام منتو ما جوړ کړله د نو همداسې راحته د آشپزخانې په عادي هوا کې یعنی یخچال کې نه اقدمي او د تر مازیګر پورې د ساتنې وړ دي یعنی نه خرابېږي. ولې که چیرې په آشپزخانه کې مو ګاز روښانه و او نور خواړه مو پخول بیا نو یو داسې ځای ته یوسئ چې لږ څه نسبتا یخ وي ساړه اوسي. نو دا هم منتو چمتو شول. لیدونکو بیا هم په خیر راغلی. تاسې د آشک پخولو ټوله طریقه ولیدله یعنی داسې څه رقم کومو موادو څخه استفاده کیږي لازمه مواد د جوړولو طریقه یې ټول مې تاسو ته واضح کړله او ومې ویلې. اوس هم راځو دویم خواړه چې غواړم نننۍ میلمستیا ته چمتو کړم او پاخه یې کړم دا نو آی خانم دی. ما هڅه کړې ده په دغه میلمستیا کې ډېر وطني خواړه زموږ محلي د بېلابېلو ولایتونو بېلابېلو سمتونو خواړه چمتو کړم. آی خانم هم د هغو خوړو له ډلې څخه دی چې د وړو څخه تیارېږي چمتو کېږي او عموما بیا هم دا هم د سمت شمال خلک یې ډېر زیات کاروي. نو لازمه مواد هم تاسې ټول سره شریکوم دا چې په کومه طریقه یې موږ جوړوو دا هم تاسې ټول سره شریکوم. نو تاسې هم ویډیو ښه په دقت سره وګورئ. بیا هم وایم که چیرې مو کومه پوښتنه درلودله کوم سوال درته پیدا شو حتما کومنټ وکړئ او زه به مو انشاءالله یا کومنټ کې بیرته ځواب درکړم یا هم راتلونکو ویډیوګانو کې به مو ځواب درکړم چې هغه ستاسې پوښتنه چې درته پیدا کېږي یا ستونزه چې درته پیدا کېږي هغه به در سره شریکه کړم. نو ښه خبره دا ده چې آی خانم هر څوک کولی شي چې نوشیجانې کې ویې خوري یعنی هغه کسان چې عمرونه یې پاخه دي کوچني ماشومان ځوانان هر څوک. دا د څه لپاره د دې لپاره چې تقریبا ټول هغه لازمه مواد چې پکې استفاده کېږي هغه ټول پاخه شوي دي یا جوش کړي دي. یعنی دا چې موږ ځینې کسان دا ډار لري مثلا آشک نه خوري مثلا منتو نه خوري وایي چې موږ ناروغه کوي یا مثلا معده یا نس مو په درد کېږي. ولی آی خانم یو ښه توب لري چې ټول هغه لازمه مواد چې موږ پکې استفاده کوو که د چرګ غوښه ده که چیرې نخود دی یا سویا ده سویابین یا هم نور ترکاري باب خو طبعا چې بیا پسه تفت اخلي او خپله پخیږي. نو دغه لپاره وایم چې ډاډه یې کولی چې تاسو هم چمتو کړئ. ډېر زیات یو خوندور خواړه دي متفاوته خواړه دي او واقعا یو ځانګړی خوند او لذت لري او تر ټولو دا چې ډېره صحي دي ځکه چې ټول پکې ترکاري باب استفاده کېږي حبوبات پکې استفاده کېږي او دا د روغتیا لپاره ډېر زیات ګټور دي. نو لیدونکو راسره اوسئ لاړ به سو له خیره. ټول لازمه مواد به یې هم تاسو سره شریک کړم او دا چې په کوم ډول سره دغه خواړه موږ جوړوو چمتو کوو یې په څه رقم دیګ کې پخوو دا به هم له خیره تاسو سره شریک کړم. د ویډیو تر پای راسره اوسئ. نور خوراکونه هم پاتې دي او نورې برخې هم پاتې دي. د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره په دویمو خوړو مو هم شروع کوو. لیدونکو لازمه مواد کچالو راخلو جوش کوو یې ښه چې جوش مو ورکړله بیا نو په دغه اندازه چې تاسې په تصویر کې وینئ ټوټې ټوټې یې کوو یعنی باید چارکنجه اوسي. ځینې کسان یې حلقه کوي هغسې مناسبه نه ده. بیا یو مثلا کچالو اوږده اوسي یا غټ اوسي نور توکي بیا وړه اوسي او دغه لپاره چارکنجه مناسبه ده. د دې ترڅنګ هم کرم راخلم. کرم هم ټوټې ټوټې کوو لکه څنګه چې تاسو تصویر کې وینئ. کوشش وکړئ نازک ټوټې کې چاړه مو ښه باید تیره وي او نازک اوسي. کله چې یو رقم مو ټوټې کړل بیا نو په دغه رقم چې تاسو په تصویر کې وینئ د هم چارکنجه ټوټې کوو او له نور مواد سره بیا یو ځای کوو. لیدونکو کرم هم کوشش وکړئ چې سپین کرم ورته وایي یا کشین کرم ورته وایي خو همدغه چې په تصویر کې وینئ دغه رقم کرم نه استفاده وکړئ یعنی د بانجاني رنګ کرم نه په هیڅ رقم باید استفاده ونه کړئ ځکه چې دغه خاصیت دا دی چې رنګ ورکوي بیا نو خرابېږي. ښې ټوټې کوو او دا هم په جداګانه ظرف کې زیدل لپاره اچوم چې غواړم هر خوړه تاسو ته جدا در وښیم.
دلته تاسو وینئ لیدونکو ټول مواد مو چمتو دي، څه مو جوش کړي دي، څه مو هم ټوټې کړل. دا نو په یو ظرف کې اچوو او مکس کوو یې. کرم را اخلم، کرم هم چې تاسو وینئ په دغه اندازه مو ټوټې کړي دي. د دې ترڅنګ هم جوش کړي کچالو پکې اضافه کوو او د جوش کړي کچالو ترڅنګ د چرګ غوښه یا د چرګ سینه مونږ جوش کوو او دغه په دغه اندازه مو ټوټې کړي ده. دا هم پکې اچوم. تاسو راحت کولی شئ چې د تراشک سره یې په دې اندازه باندې ټوټې کړئ او نخود هم پکې اضافه کوو چې دا هم باید ښه جوش کړي اوسي، یعنی ښه نرم شوي اوسي. شور نخود و کنسر هم تاسو استفاده کولی شئ، خپله هم جوش کولی شئ. دا هم سویابین ده یا په بازار کې تاسو د لوبیا چشم بلبل په نامه پیدا کولی شئ. دې ته هم په کم اندازه جوش وکړئ ځکه د لوبیا خاصیت دا دی چې زر نرمیږي. او د دې ترڅنګ مالګه، وچ ګشنیز او لږ څه تازه مرچ، البته وچ شوي تازه مثلا مرچ څه لرم هغه هم پکې اچوم او له یو بل سره ښه مکس کوو، ګډوو، مخلوط کوو چې ټول مواد یو د بل خوند واخلي او کله چې هم په وړو موږ اورو په مناسب اندازه ټول شاوخوا ته تقسیم شي. داسې نه چې یوه کونج کې د چرګ غوښه اوسي، بل کونج کې مثلا کچالو اوسي یا همداسې نور مواد. او د ترڅنګ لیدونکو مونږ تور مرچ هم پکې اضافه کوو چې دا یو ځانګړی خوشبويي او خوند ورپکې. نو لیدونکو د راځم وړو تاسو کولی شئ راحته ساده وړه تاسو جوړ کړئ. په وړو کې یوه اګۍ ور واچوئ یا دوه اګۍ ور واچوئ. د ترڅنګ لږ څه غوړي، مالګه او خمیر مایه. بیا چې ورسېدله یو نیم ساعت یا یو ساعت پرېږدئ چې ورسېږي. په دغه رقم یې تاسو زغاله اواره کړئ، پاسته یې ورنه جوړ کړئ او دغسې ستاسو په تصویر کې وینئ مواد مو پکې اضافه کړئ. ګلون لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د زړه له کومې تاسو ټولو ته هیله منم ویډیو مو څه تر ډېره دمه لیدلې وي، د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او یو څه مو ورنه زده کړي هم اوسئ. پرته له شکه هر کله چې موږ په ژوند کې یو کار ترسره کوو، که یو څه وینو، یو څه لولو، کوم فلم وینو، کومه ویډیو وینو او یو چیرې ځو، نوې تجربې ترلاسه کوو، باید حتما یو څه ورنه زده کړو او هڅه وکړو چې هغه مثبت اړخ ته په خپل ژوند کې عملي بڼه ورکړو تر څو وکړای شو په ژوند کې مو نوښتونه رامنځته کړو او ښه ژوند ولرو. نو ګلون لیدونکو تر دې دمه مو ویډیو ولیدله چې په پیل کې مو آشک یو منتو پاخه کړل، یعنې چمتو مو کړل. پخول ټول پاتې دي د ویډیو آخر ته او مازدیګر خواته بالخیره نو په ګاز به کېږدم او ټول به پاخه کړم. ورپسې مو هم آی خانم جوړ کړ. د آی خانم ټول هغه مواد تاسو سره مې شریک کړل. کولی شئ چې همدا مواد پکې استفاده کړئ. که احیانا کوم مواد سره تاسو اساسیت لرئ کولی شئ هغه ورنه لرې هم کړئ، ولې په ټوله کې خوند یې همدغه مواد ور ډېروي. او اوس نو هم وار راورسېده له خیره چې ترکاري جوړه کړم. غواړم چې یو متفاوته ترکاري یا سلاد جوړ کړم او بېلابېلو ترکاریو نه پکې ګټه واخلم ځکه چې هم اشتهاوره دی، هم د دسترخوان ښکلا ډېروي او هم ډېری کسان دی خوښېږي چې حتما د په میلمستیاو کې یا حتی د په کور کې هم خواړه تیاروي، نو غواړي چې ترکاري سلاد له ځان سره ولري او اشتها یې ډېره کړي. نو تاسو هم را سره اوسئ. بېلابېل ترکاري مې په نظر کې نیولې دي چې د دغه ټول نه بالخیره یو ځای یو خوندور سلاد جوړوو. داسې په څه رقم یې جوړوو، کوم مواد پکې اضافه کوم تر څو هم یې ښکلا ډېره سي او هم یو ځانګړی خوند ترلاسه کړي. نو وینئ ویډیو او خپل نظر هم را سره شریک کړئ. وروستۍ برخه بیا هم پاتې ده چې جالبه برخه ده او هغه کې هم ستاسې ملتیا غواړم. ستاسو ژوند هم د همدې ترکاریو په څېر همداسې تر او تازه اوسه. لیدونکو کوم ترکاري باب چې موږ په نظر کې نیسو لرو چې هغه استفاده کړو، ټول پاک صفا پرې مینځو. اول یې ټولوو، بیا یې مینځو، په مالګه کې د څو شیبو لپاره یږدو تر څو ښه پاک صفا سي او هغه چې نوشیجان کوو نو هیڅ ډول داسې خطر نه وي چې خدای مکړه موږ ناروغان شو. نو ما هم د ترکاري ټوله پرې مینځله او اوس یې هم ټوټې کولو باندې شروع کوم. لکه څنګه ستاسو وینئ بادرنګ عموما تاسو په داسې سلاد کې په دوه رقمه هم پوست شوي هم له پوست سره ټوټې کوي او ګورئ ما یو متفاوته شکل باندې پوست کړی دی چې تر څو هغه یو ځانګړی ښایست واخلي. دولمه مرچ هم خوشبختانه ما 3 واره رنګونو باندې پیدا کړله
هم زیړ هم شنه او هم نارنجي. دا هم په دې اندازه چې تاسو په تصویر کې وینئ ټوټې ټوټې کوو او کوشش کوو چې دغه ځینې مواد مو ټول په یو اندازه ووسي تر څو دغه سلات مو خوندور راسي. نوش پیاز هم لکه څنګه چې تاسو وینئ ټول ټوټې ټوټې کوو په هر اندازه چې موږ په نظر کې نیسو. ځینې کسان د نوش پیازو دغه شنه برخه نه اچوي چې دا اشتباه ده، بلکې هغه هم زموږ سلات ته یو ځانګړی خوند وربخي، نو فایده هم لري. کوشش وکړئ چې ټول نوش پیاز ټوټې کړئ. دا هم رومي بانجان دي چې لکه څنګه چې تاسو وینئ په دغه اندازه باندې ټوټې کړئ او په سلاد کې اضافه کړئ. لیدونکو زه دې لپاره زر زر ټوټې کوم چې ویډیو لږ څه اوږده نشي. دلته هم ګشنیز او تراتیزک، همدارنګه شبت اچوو. زه نه پوهیم شبت په پښتو څه وایي، که تاسو پوهیږئ حتما کمنټ وکړئ. او بالاخره جوش کړي جوار هم له دې سلاد سره یو ځای یو. لیدونکو تاسو ډېر راحته کولی شئ چې د جوارو کنسر پیدا کړئ، په بازار کې خرڅیږي، اوبه یې لرې کړئ او خپله جوار پکې واچوئ. هم یو ځانګړی ښایست ورکوي سلاد ته او هم ډېر زیات خوندور وي، ځکه چې جوار لږ څه شیرین دی نو د سلاد خوند څو برابره کوي. سلاد مو تر دې اندازې جوړ شول، همداسې پرېږدو. لیدونکو سلاد مو جوړ کړ او حتما مخکې مې هم ویلې په خپل خبرو کې چې ښه تاسو متوجه اوسئ مالګه او د لیمو اوبه هیڅکله هم زر تر زره په سلاد کې مه استفاده کوئ، بلکې هر کله مو چې سلاد نور نو آماده دې ته چې د سرخان ته یا د میز سر ته انتقالوو هماغه وخت پکې اچوو او ګډوو یې مکسوو تر دې لپاره چې ځینې ترکاري دي دا خاصیت لري کله چې لیمو به ورسره یو ځای سي یا مالګه پرې واچول سي هغه ځان خرابوي، یعنې داسې تازه نه پاتې کېږي. نو اوس هم رسېدلی دی، غواړم چې یو دیګي سلاد جوړ کړم د چرګ د غوښې څخه یا سیخ کباب جوړ کړم، ځکه چې دا نو هم خوند ډېروي او هم د سرخان ته یو ځانګړې ښکلا وربخي. نو ډېر ساده مواد پکې استفاده کېږي، ډېر اسانه جوړیږي. تاسو هم ویډیو راسره وګورئ او هغه لازمه مواد تاسو هم برابر کړئ، چمتو یې کړئ، جوړ کړئ. انشاءالله زه ډاډه یم چې ستاسې هم د خوښې وړ ګرځي او ډېر زیات خوند درکوي. بیا به نو بار 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 کوشش به کوئ چې جوړ کړئ. نو راځئ چې لاړ شو په خیر سره او په ګډه سره اول غوښه اخته کړو او ورپسې هم همدغه د دیګي سلاد د دیګي کباب وبخښئ، سلاد مې ډېر ویلې بیخي مې په ژبه کې ناست دی. نو لاړ به سو او سیخ کباب به جوړ کړو. د چرګ دیګي کباب هم ډیر ساده او اسانه مونږ پخولی شو. لازمه مواد هم د چرګ غوښه یا د چرګ سینه باید وسی او رومي بانجان، د دې ترڅنګ هم دولمه. که چیرې دولمه رنګ وسی ډیر ښایسته راځي. د چرګ غوښه لیدونکو 4-5 ساعته مخکې کوشش وکړئ چې اخته یې کړئ او بیا وروسته له هغه نه هم د دغه لرګیو په استفاده سره لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ منظم ایږدو چې هم د چرګ غوښه هم رومي بانجان او دولمه مرچ پکې اضافه سي. وروسته له هغه نه هم سره کوم په غوړیو کې او پرېږدم یې چې نور مواد چمتو سي. هیوادوالو بیا هم په خیر راغلی او تاسو هم ستړي مه شئ چې ویډیو مو تر دې دمه راسره ولیدله او زه دې هم ستړې نه اوسم چې تر دې مهاله مې بېلابېل خواړه چمتو کړل او واقعا لږ څه د ستړیا احساس کوم. شاید تاسو به مې هم په غږ کې دغه ستړیا احساسوئ. نو ټول خواړه مو چمتو کړل او ځینې خواړه داسې دي چې هغه یا بار بار ما چمتو کړي دي په ویډیوګانو کې یا هم راته مناسب ښکاره نه شول چې په دې ویډیو کې حتما هغوی ته هم ځای ځای برخه ورکړم، ځکه چې ویډیو به ډېره نو اوږدېدله. نو د هغه لپاره هغه مې هم په منځ کې چمتو کړل، خو داسې د سرخان ته ټول وړو او هلته به بیا انشاءالله تاسو سره شریک کړم. بیا هم وایم که چیرې تاسو کوم خواړه چې تاسو د خوښې وړ دي او په دغه د سرخان تاسو وینئ ولې علاقه لرئ یا خوښیږي مو چې زه ویډیو هم چمتو کړم، حتما راته کومنټ وکړئ. پر سر سترګو ولې نه، زه به انشاءالله په راتلونکي کې یو مشخصه ویډیو په همغو خوړو په هکله تاسو ته ونیسم او طریقه به ټول تاسو ته واضح کړم. نو ځانګړې مننه کوم لیدونکو چې تر دې دمه راسره وئ. وروستۍ برخه هم هماغه ده چې دغه ټول جمعبندي د دغه ټولو خوراکونو به له خیره د دسترخوان پر سر وي او دغه ټول خواړه به انشاءالله په ډېر منظمه او ښه سلیقه باندې به
په قابونو غوریو کې هم ټول هغه ظرفونه چې ما ورته په نظر کې نیول دي په هغه کې به یې اچوم او انتقالوم به یې له خیره دسترخوان ته او قدرمن میلمانه هم را روان دي په خیر. دغه وروستی اناونس چې زه دلته ورکوم دوی نه مې احوال واخیسته ویې ویل چې موږ په لاره یو. نو د هغه لپاره ما هم وغوښتل چې د موقع نه استفاده وکړم، تاسو سره لږ څه لنډې خبرې ولرم. نور به نو انشاءالله چې میلمانه مو راورسېدل دسترخوان به آماده وي، چمتو به وي او هغوی ته به ښه راغلاست وایو تر څو نوشیجانې کړي او خپل نظر به هم بیا ما سره شریک کړي چې خوند یې څنګه و. نو ځای له خیره لاړ بوسو په ګډه سره او دغه وروستی کار به مو هم ترسره کړو انشاءالله چې د قدرمنو میلمنو خواړه خوښ سي او ستاسې ګلونو ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي. ځای له خیره چې لاړ سو حتما مو کومنټونو ته لیدونکو په تمه یم چې دسترخوان سلیقې په هکله تاسو هم خپل نظر راسره شریک کړئ او راته ووایئ چې څنګه راغلی دی. که کوم څه تغیرات مو پکې غوښته حتما کومنټ وکړئ. په راتلونکو میلمستیاوو کې په راتلونکو خپرونو کې به زه هغه په نظر کې ونیسم. ځای ته له خیره لاړ سو او وروستی کار مو هم ترسره کړو. او بالاخره راورسېدلو لیدونکو د خپرونې وروستۍ برخې ته او هغه خواړه مو چې چمتو کړي دي دغه ټوله ورځ مو چې زحمت ویستلی ده دا هم پایله او نتیجه. زه هیله منده یم بیا هم وایم چې زما د قدرمنو میلمنو دغه کوم خواړه چې ما چمتو کړله البته یوازې هم وم ای کاش کولی مې سولی له دې نه ډېر مې چمتو کړي وای تر څو د هغوی د رضایت لامل شوی وای د خوښې وړ ګرځېدلي وای. لیدونکو تاسو په ویډیو کې وینئ ځینې خوراکونه دي چې ما هغه لکه څنګه چې په د ویډیو په اول کې مې هم ویلې مناسبه مې ونه لیدله چې د هغه څخه هم بېل بېله ویډیو واخلم ځکه چې هغه ما له دې نه مخکې ښایي چمتو کړې وي ښایي راتلونکي ته پلان ولرم چې مشخصه ویډیو پرې جوړه کړم. ولی تاسو د دسترخوان په سر وینئ که چیرې خوښېدل مو حتما کومنټ وکړئ تر څو زه زر تر زر هغه سکیجول کړم او په لیست کې ونیسم او تاسو ته یې خپرونه جوړه کړم. زه یې تاسو ته وایم هغه څه چې تاسو په دسترخوان پر سر وینئ بریاني ده آی خانم هم تاسو وینئ. لیدونکو یوه خبر ده د آی خانم د سر لپاره لازمه نه ده چې موږ یا لوبیا یا نخود یا مثلا دال نخود استفاده کړو یوازې د روبو یا هم د بانجان رومیو لعاب کفایت کوي د چکې سره یو ځای د دې لپاره چې هغه خپله په منځ کې بېلابېل نور مواد لري مثلا حبوبات ډېر زیات مو پکې استفاده کړي دي نو د هغه لپاره ښه ده چې یوازې د بانجان رومیو لعاب ورته جوړ کړو ډېر زیات خوندور راځي. او طبعا چې تاسو پوهیږئ چې د لوبیا لپاره هم باید البته د آشکو لپاره باید د لوبیا قورمه یا لعاب جوړ کړو او د منتو لپاره هم د دال نخود چې دا ټول ما جوړ کړي دي تاسو په ویډیو کې وینئ. نو د هغه لپاره هم غواړم چې تاسو ته نوم واخلم ذکر کړم چې هغه نور خواړه چې د ترڅنګ ما جوړ کړي دي هغه هم تاسو په دسترخوان وینئ او تور بانجان هم شته بینډۍ یا بامیه هم شته او د دې ترڅنګ نوره ترکاري سالاد فیریني او مستې یعنې تاسو هر څه وینئ نوشابه. نو بیا هم وایم لیدونکو ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو ګلونو څخه چې ویډیو مو تر دې دمه راسره ولیدله. واقعا ستاسې کومنټونه به ستاسې ښکلې خبرې به ماته مثبته انرژي راوبخي او زما د دغومره ستړیا یو ښه پایله به اوسي. البته خوشحاله یم چې تاسو ته مې وکړه یوه ښکلې ویډیو چمتو کړم او د خپلو میلمنو لپاره مې هم په دومره وخت کې یو څه ناچیزه دسترخوان مې جوړ کړ. نو هیله منم چې د ټولو د خوښې وړ وګرځي. لیدونکو موږ تاسو افغانان یو همیشه هڅه کوو چې خپل میلمانه ښه ونازوو. نو انشاءالله چې د میلمنو رضایت هم حاصله شوی اوسي او تاسو هم ویډیو خوښه شوی اوسئ. نو په لوی الله مو سپارم ښکلي کومنټونه وکړئ او نظرونه مو راسره شریک کړئ او زما سلیقې ته هم نمره راکړئ. الله مو مل شه.